السلام علیکم ملګرو، له دې وکړئ چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه دوستانو. نوې ویډیو ګورئ. نن مې ډېر مهم او تازه خبر درته راوړی دی دوستانو د واتساپ په باره باندې. نو تاسې باید دا ویډیو تر پایه پورې ضرور وګورئ دوستانو. نو تر هر څه د مخه راځي دوستانو، تر ویډیو شروع کېدو د مخکې تاسې دغه د سبسکرایب بټن لیکلی دوستانو، په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. ورسره خوا کې دغه د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات ترلاسه کړئ دوستانو. نوی خبر دا ده چې د واتساپ چې ده دوستانو، د واتساپ او انسټاګرام دا او میسنجر دا دواړه دا درې سره د فیسبوک د مشر دي دوستانو، هغه رانیولي دي. میسنجر یې خپل ده دوستانو، خو دا نور دوه یې رانیولي دي. نو زه تاسو ته نوی دا خبر لرم دوستانو چې تېره ورځ چې دوستانو تاسې لیدلی شئ پر واتساپ باندې برید وسی د اسرائیلو له لوري څخه په اسرائیلو په هیواد کې دوستانو د یو کمپنۍ له لوري پر واتساپ باندې برید وسو. لکه څنګه چې دغه د خبر نشر شوی دوستانو، واتساپ د فیسبوک مشر خپل کاروونکو ته د واتساپ کاروونکو ته 1.5 بلیونه کسانو ته رسیږي، هغوی ته خبر ورکړی دوستانو چې خپل واتساپ تی اپډیټ کړي ضرور خامخه، ځکه چې دوی یو وایرس جوړ کړی دا او هغه وایرس تاسو ته لیږي. که چیرې ته جواب نه کړې هم زنګ درته راځي، که ته جواب نه کړې خپله جوابېږي دوستانو. دا یوه خبره. او بل بې له جواب کېدو څخه وروسته که هغه کوم خبرې چې دوستانو دا کوم زنګ چې راغلی دی دا په اتومات ډول باندې خپله پاکېږي دوستانو. له خپل د زنګ وهلو له ځای څخه په خپله پاکېږي دوستانو. نو تاسې باید خامخا هر یو خپل واتساپ اپډیټ کړئ تر څو ستاسې مهم او ضروري معلومات دوستانو د هر چا لاس ته ورنشي دوستانو. تاسې لیدلی شئ په خپله دا د خبر نشر شوی ده چې پر واتساپ باندې برید شوی ده، او هم دا په اسرائیلو کې شوی ده دوستانو. نو دوستانو تاسې ضرور خپل واتساپ اپډیټ کړئ تر څو هغوی په خپل اپلیکیشن کې دوستانو تغیرات راوستلی دي، تر څو تاسې له هغه څخه هم برخمن شئ او ستاسې د واتساپ امنیت هم لا ټینګ شي دوستانو. نو اپډیټ یې څنګه کړو دوستانو؟ اپډیټ یې په دا رقم سره کوي دوستانو. دا زه اوس مطلب پلی سټور راوړم، دلته په واتساپ باندې سرچ کوم. په واتساپ چې مې کله سرچ وکړ دوستانو تاسې ورته وګورئ. اوس په واتساپ راواوړئ. دا دوستانو په اپډیټ لیکلی ده، په اپډیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې دا انسټال شو د هغه څخه وروسته اپډیټ شو خپله بېرته انسټالیټ شو دوستانو. نور به انشاءالله ستاسې د مشکل سره نه یاست مخ. نو مننه دوستانو، که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضرور یې لایک کړئ او بیا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.